بل ګوره دا دی هارون رشید باچا په زمانه کې هغه یو مجرم گیر کړو ډیر زیات په هغه باندې کیسونه هغه د هارون رشید باچا دربار ته راوسته او پیش یې کو چې کله دربار ته راوسته او پیش یې کو نو هارون رشید باچا ورته په غوسه کې وی وایا کنه اوس د سره څه وکم لکه دا فیصله قاضیانو کړې وه چې دی به قتل کیږي او دی به دغه کیږي بس د باندې د قتل فیصله شوې ده خو هارون رشید باچا ورته په غوسه کوي وایا اوس د سره څه وکم هغه قیدي چې و نو هغه هوښیار و هغه ورته وایي چې باچا سلامت هغه سره وکړه چې کوم ته الله ته مخامخ شي او ستا ترې امید دی چې تا سره څه کار وکړي او څه د سره وکړي بس یا هارون رشید باچا غوسه او یا هغه غوسه چې کومه وه هغه یکدم هغه یخه شوه یکدم چې کوم دی نو په سوچ کې پرېوته هغه قیدي او مجرم په هتکړو کې و زنځیرونه او هتکړی ورته لګېدلي و هارون رشید باچا وایي دی آزاد کې چې زه الله ته مخامخ شم او الله زما په باره کې دا فیصله وکړي چې بس دی ډایرکټ زه ستا هر څه ما معاف کړو چې کله هغه لاړو د دربار نه ووته نو دربار کې خو داسې کساني خامخا هغه کسان هارون رشید باچا ته وایي چې باچا سلامت تا ته پته ده دا څونه په ګرانه مونږ ګیر کړو او د څونه قتلونو څونه غلط کارونه کړي دي تا ته پته شته څونه په اسانه تا پرېښوده هارون رشید باچا بیا حکم ورکوي بیا یې رونیسئ چې کله بیا راوړي نو قیدي ډېر زیات هوښیار و هغه ورته وایي باچا سلامت هارون رشید باچا ته وایي که چېرې تا دا قیامت پر ورځ ته الله ته مخامخ شو تا ما سره دا کومه معامله وکړه چې زه ستا هر څه معاف شو ځه الله تا معاف کړي او بیا الله ته څوک راشي او ستا په باره کې ورته څه ووایي او الله د هغې په دغه باندې تا رونیسي نو بیا به څه کوې هارون رشید باچا بیا ویارېده چې دا خو د خلکو د خبرو په وجه باندې ما دوباره رونیوه او اسې نه الله ما داسې رونیسي د خلکو د خبرو په دغه باندې وایي زه به سته آزاد شوې مکمل بس هغې آزاد کو رهای کو نو پخواني باچاهان چې وبه هم د الله نه یارېدل په زړه کې به د الله یره وه د هغې د وجې نه به هغې دا و چې کله به ورته داسې چا خبره وکړه هغه به بلکل په دې زړه باندې ولګېده نو هغې به بلکل بیا د الله نه یارېدل او بیا به داسې فیصله کوله چې هغه به د عدل او د انصاف فیصله وه او په هغه ځای به ځان کېښوده چې زه دې ځای کې شمه نو ما سره به داسې ټایم کې الله څه کوي چې ما سره کومه معامله وکړي چې هغه زه نن دې خلکو سره وکړمه نو د دې د وجې نه به هغې سره بیا ښه معامله کوله